دوستانو د بدۍ مثال داسې دی لکه یو انسان چې د یو جګ غره د سره څخه چې هغه ډېر شوګی چې ورته وایي یا تورایي چې ورته وایي دا هم لري، یو قدم راواخلي هاخوا ته نور قدمونه خپله پسې راخیستل کېږي. کیدای شي بیا بعضې کسان ځان ټینګ نه کړي او دومره لاندې ومرسلېږي چې بیخي پکې غرق شي، هغه یې د مرګ او د هلاکت سبب وګرځېږي. دا د هرې بدۍ مثال دی چې یوه دې واخیستله باره لکه هغه کښت او کرونده په ګډ شوې، انسان پکې ور وځړېږي. نو که تاسو بچاو د بدۍ نه غواړئ، بس هغه اول بندر یې مه ماتوئ، هغه اول دیوال هغه یې بس هغه یې سرحد دی. که در دې ور واوښتې شیطان دې ورکشي. او دارنګه برعکس د نیکۍ مثال بیا دوستانو، د نیکۍ مثال بیا داسې دی لکه دغه غره ته چې ډېر یو سخت دشوار او لوړ غر وي، ډېره پیچومه یو چړایي لري، انسان یو قدم نسي مخته تللی، انسان ستړی هم وي، انسان بار هم په شا وي، یو قدم په ډېر تکلیف باندې اخلي. د نیکۍ مثال داسې دی، خو چې دا هر قدم انسان مخته ولاړی د غونې لوړیږي هم، دغه شانتې نیکي ده. هر قدم چې ته اخلي د نیکۍ په کار کې ګواکې ته هغه غره به سر ته ورخېږي، یو وخت به ډېر لوړ مقام ته ورخېږي او الله پاک پر دا باندې تا ته عیسی او نصیب درکړي، لکه انسان چې لوړیږي سختي به ضرور کې پکښې کي. هره نیکي چې کومه ده وایي د بدۍ ودې ته مه ګوره چې ته یې خوند ته وګورې، خوند به یې تېر سي، حساب یې درپسې پاته سو. او د نیکۍ ودې ته مه ګوره چې سختي کې پکښې کېده، وایې که همت وکړه، ځکه سختي به یې تېره سي، ګټه به یې تا ته پاته سي. په خدای قسم په دنیا او آخرت کې د انسان لاس نسی. نور نو پوه سواست که نه؟ السلام علیکم.